السلام علیکم. څلور ټیسټونه داسې دي چې دا پکار ده هر شپږ میاشتې بعد وکړای شي. دا ټیسټونه د مختلف قسمه غټو خطرناکو او ناڅاپي بیمارونو د ډېر حده پورې د بچاو سبب ثابتېدای شي. مثلا د ګردو پیل کېدل شول، د زړه مسلې شوې، هارت اټیک شو، فالج شو، یا د اینې خرابېدل، زیړی شو. دا قسمه مسلونه د بچاو لپاره د ډېر حده پورې دا ټیسټونه فایدهمند ثابتېدای شي. دې کې نمبر 1 د سی بي سی یا کمپلیټ بلډ کاونټ. دا ټیسټ موږ ته ښایي چې آیا د وینې مقدار څومره دی او په وینه کې جراثیم، انفیکشن، زخم وغیره شته یا نشته. نمبر 2 د زموږ سره ال اف ټیز یا لیور فنکشن ټیسټ ته موږ وایو. دا د جګر اینې لپاره کیږي. دا ټیسټ موږ ته ښایي چې آیا په اینه باندې چربي یا وازګه شته یا نشته او دا خپل کار په پراپر طریقه کوي یا نه کوي، یا زیړی وغیره دا موږ ته ښایي. په دریم نمبر باندې د آر اف ټیز یا رینل فنکشن ټیسټ. دا ټیسټ چې دی دا د ګردو لپاره کولی شي چې آیا ګردې خپل کار په پراپر طریقه کوي یا نه کوي. او په څلورم نمبر لیپیډ پروفایل. دا ټیسټ چې دی دا موږ ته ښایي چې آیا په وینه کې غوړوالی یا کولیسټرول مقدار څومره دی. دا ټیسټ د زړه د مسلونو او د فالج نه د بچاو لپاره ډېر فایدهمند ثابتېدای شي. د دې سره سره پکار ده چې هر 3 میاشتې بعد بلډ پریشر چیک کړی شي.